د کندهار ګمرک مسؤلین وایي سږ کال یې د 14 میلیارد افغانیو زیات عواید راټول کړي دي. د دوی په خبره د 1400 کال په پرتله په 1400 لومړي کال کې راټول سوي عواید 16% زیاتوالی ښیي. د غوري سیمنټو فابریکې تولید 141,252 ټنو ته لوړې سوي. د بغلان د غوري سیمنټو فابریکې مسؤلین وایي چې تیر کال یې 94,480 ټنه سیمنټ تولید کړي، خو په 1400 لومړي کال کې د غوري سیمنټو فابریکې تولید 141,252 ټنو ته لوړې سوي چې د 1400 کال تولید ته په کتو 40,168 ټنه زیاتوالی ښیي. ننګرهار کې 4,399 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي د کلیو پراختیا او بیارغونې ریاست په چوکاټ کې د خوړو نړیوال پروګرام له لوري د FGA موسسې په تخنیکي همکارۍ بټي کوټ ولسوالۍ کې 4,399 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه. د معلوماتو له مخې هرې کورنۍ ته 50 کیلو اوړه، 4.5 کیلو غوړي او 5.5 کیلو دال ورکړل سوي دي. د اروپایي ټولنې لخوا د 100 ټنه طبي مرستو او درملو یوه بسته کابل ته راورسېده. سرچینې وایي اروپایي ټولنې له افغانستان سره د خپلو مرستو په دوام پرون کابل ته د 100 ټنه طبي مرستو او درملو یوه بله بسته هم رالیږلې ده. اروپایي ټولنې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د هوایي شرکتونو ټولنې پاکستان ته خبرداری ورکړی چې د 290 میلیونه ډالرو د بندېدو له امله ښایي دغه هیواد ته الوتنې بندي کړي. د رسنیو د راپورونو له مخې د هوایي شرکتونو نړیوالې ټولنې پاکستان ته خبرداری ورکړی چې بهرني هوایي شرکتونه ښایي له اقتصادي ستونزو سره مخ پاکستان کې خپل عملیات ودروي، ځکه دوی ته د پیسو ورکولو کې خنډونه رامنځته سوي. دغه ټولنه زیاتوي چې پاکستان له بهرنیو شرکتونو څخه د جنوري راهیسې 290 میلیونه ډالره پوروړي دي چې دا له نایجیریا وروسته د هوایي شرکتونو د پورونو دوهمه لویه اندازه ده.